بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد سورو استاد ملګری عباد خان افریدی حاضر ما نن د سب ډیویژن اسنخیل بوړ علاقې کې د محترم جناب مشر تر تماش افریدی صاحب په خوا کې ناست یم. د ادبي رنګونو کتونکي اوریدونکي په غوښتنه د محترم تماش افریدی صاحب کلام انتظار په ګړۍ ناستي. نو محترم جناب تماش افریدي صاحب ته په د خپل پروګرام کې هرکلی وایم، په خیرالی ورته وایم. خیر دوی آباد اوسئ، ژوندی اوسئ. ډېره مننه، تاسو یو ځل بیا تکلیف وکړله او ملګرو سره به دا څو شعرونه شریک کړم. خو د یوه ملګري په فرمایش باندې بخښنې سره د نورو ټولو ملګرو نه نو یو دوه شعره به هغه ته ویم، خاص کر د مسافرو دپاره چې زه خپل هم د دې مرحلو نه تېر شوی یم. نو یو دوه شعرونه سره یم شریکوم د سره. چې خوشحالۍ له مې درهم غوره کړه، چې خوشحالۍ له مې درهم غوره کړه، دا مې په خپله ځان ته غم غوره کړه. ډېر ښه. او ځکه په سر مې اوس ورېږي کاڼي، ځکه په سر مې اوس ورېږي ځکه په سر مې اوس ورېږي کاڼي، چې خوشحالۍ ځکه په سر مې اوس ورېږي کاڼي، چې مې استوګنې ته ستا چم غوره کړه. ډېر ښه. او دا یو مات ګډ څو شعرونه دي، ټولو ملګرو ته د ډالۍ وي. ومه د پټکي سړی د شال سیوري ته کېناستم، ومه د پټکي سړی ومه د پټکي سړی د شال سیوري ته کېناستم، زه راتلم د خوړین دیوال سوري ته کېناستم. ډېر ښه مشر. او خاص لکه د لنډ زړوکي پې او کله سر کمپټ، خاص لکه د لنډ زړوکي پې او کله سر کمپټ، خدایا خپل وطن کې څه د سوال سوري ته کېناستم. ډېر ښه. او شعر ده چې هغه سرې غرمې د هجر ټولې به مې هېرې شي، هغه سرې غرمې د هجر هغه سرې غرمې د هجر ټولې به مې هېرې شي، بس که یو شیبه ستا د وصال سوري ته کېناستم. ډېر ښه مشر. او وی ویل اپورې سړی څوک دی دلته څه کوي، وی ویل اپورې سړی وی ویل اپورې سړی څوک دی دلته څه کوي، ما وی یو ساعت د مې په خیال سوري ته کېناستم. ډېر ښه. او زه د خپل ستا د اوږد ستم توره به ماته شي ټوټې به شي، ستا د اوږد ستم توره به ماته شي ټوټې به شي، زه د خپل اوږده صبر د ډال سوري ته کېناستم. ډېر ښه. او زم او راغلم د ماضي د کږلېچونو نه راتېر شومه، راغلم د ماضي د کږلېچونو نه راتېر شومه، او زم د مستقبل په لور د حال سوري ته کېناستم. او مقصد ده چې تیره مې ځواني کړله تماشه په سرو شګو کې، تیره مې ځواني کړله تماشه په سرو شګو کې، اوس چې د ځوانۍ نه شوم کنګال سوري ته کېناستم. والسلام. ډېر